ولاړ دي د ډېر خطرناک ځای باندې ولاړ دي. څه وګورئ دا پکې کمره دلته کې اوس څوک بله سر نشته هغه به اوس کوو. دا وګورئ د مخامخ چې کوم خریدار راماغ غرونه دي بیا کاټلنګ. علیکم په خیر راغلی. زه محمد اسحاق، تاسو ګورئ ډسکور پښتونخوا. په دې وخت کې موجود د کاټلنګ په خاسته سیمه شیخ قره بابا ته راختې ما د شیخ قره بابا غونډۍ ته چې تاسو ګورئ دا شیخ قره بابا غونډۍ ده او دا دلته کې سره یو کمره ده. دې کمرې نه هغه ته یو مزار دی. که تاسو وګورئ د دې سلور د میا خان سنګاو بابوزو کویه او پیپل او داسې دا نور واړه واړه کړي دا په منځ کې دا غونډۍ ده. دې غونډۍ تاسو کله راوخیږئ د دې غونډۍ نه د دې 450 کلو ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري. تاسو ته زه اوس ښیم که تاسو دې طرف ته وګورئ دا راما غرونه دي، بابوزو ده، میا خان دی، سنګاو دی او نور داسې هغې طرف ته پیپل او کویې کلی دی. تاسو وګورئ ملګرو چې دا ډېره ښکلې او ښایسته علاقه ده. راشئ یوه پیره ورته چکر ضرور وای. دا په کاټلنګ کې ده. نو دلته به موږ څنګه ځو راځئ ویلاګ تر اخره وګورئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که چېرې تاسو د مردان طرف نه راځئ نو راول به کاټلنګ ته راشي او د کاټلنګ نه بیا غونډو ته او د غونډو نه بیا میا خان کړي او دا د میا خان کلي په خوا کې دی او موټر سایکل یې بالکل د غر خوا ته راځي. دا وګورئ ماشاءالله ماشاءالله ډېره ښکلې او ښایسته نظاره پیش کړو. دا وګورئ دې طرف ته بابوزو غرونه د مخامخ چې کوم خریدار راما غرونه دي بیا کاټلنګ ایریا ده او دې طرف ته چې ده دې طرف ته بیا کویې کلی دی او پیپل کلی دی او خواته سره بیا واړه واړه علاقې دي. بو کمې ده را سره من سره مې اوبه دي راخېژولي. پرون باران شوی دی په دې غونډۍ کې دلته اوبه ولاړې دي. اوس څوک اوبه را سره نشته هغه به اوس کوو. دا وګورئ دا اوبه دي او دا اوبه دي. نو دې پاسه به اوس څادر کېدو چې شګه او خاوره خولې ته لاړ نه شي. باقي به دا اوبه وڅښو. تاسو وګورئ ملګرو ټایم 1 بجه شوه. بانګونه شروع کړله، خپله ویډیو مو وغیره کمپلیټ کړله او اوس خپل سفر شروع کوو. او دا چې کوم هلکان ښکاري دا دې زدادي خلک دی راغلي وو دلته کې چکر دپاره. که تاسو هغې طرف ته وګورئ دوی چې په کوم ډوب باندې ولاړ دي د ډېر خطرناک ځای باندې ولاړ دي. څه وګورئ دا پکې کمره دلته کې او دا پکې مزار دی ته شیخ قره بابا ویل شي ویل کېږي چې د دې خپل نوم شیخ اکرم خان و. دا پکې دلته کې د اوبو ډنډ دی. کتلی شئ ملګرو په غر نه راکوزېږو. اوس ملګري چې کوم دي وروسته راختي وو راپسې او خوا به دي لاړل لاندې. دا وګورئ څه ښایسته نظاره ده د خپل وطن ښکلې او ښایسته نظارې دي. راشئ یو پیره د دې شیخ قره بابا د غرم دا ښایسته نظارې وګورئ چې ګرمۍ کې مه راځئ. ګورئ که نه بیا به د راختو نه یئ.